سرور کونین تپوس داغه د محبت او داغه د حسن او د کمال تپوس د رب نه خوشانه دی کړي خو چې کله د حضور د حسن تپوس کې نو راشه د بلال حبشي نه وکا د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ نه وکا دا قید جهان د حسن تپوس د چانو کا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نه وکا ولی په کائنات کې دوه سترګې ډېرې ښایسته دي یو مخ ډېر ښایسته دی او یو سترګې ډېرې ښایسته دي خلک وایي د پلانکي سړي سترګې ډېرې ښایسته دي څوک وایي پلانکي سړی په مخ ډېر ښایسته دی زم هغه دوه سترګې ډېرې ښایسته دي په کومو سترګو چې چا سرور کونین ته کتلي دي هغه سترګې ډېرې ښایسته دي خو چې د محبت په انداز یې ورته کتلي او هغه مخ ډېر ښایسته دی چې کوم مخ ته حضور په مینه کتلي دي هغه مخ ډېر ښایسته دی چې کوم مخ ته سرور کونین په مینه خلک نه وایي د یار په سترګو کې اثر دی کراته وکته د سرو زرو بشما وای چې د یار پس اکثر ور کونیر پسترګو کې بس څومره اثر پروت وي او څومره خواږه وي پکې په دغه حواله تاسو یو دوه درې خبرې کوم قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي یا ایها النبی ہے زما محبوبہ ہے زما نبی نبی پمانا دنبا اندے خبر ورکولو والا چیتا یو خبری دی قینات تروڑے دے ادم علا نبینا علیہ السلام نرا واخلا تر عیسیٰ علیہ السلام پوری کتپوس جی چتا دا اللہ جل جلالہ دا اللہ جل جلالہ دا وحدانیت پیغام جس میں کتر اوڑے دے آدم علیہ السلام فرمیل اللہ یو دے کتپوس جی چتا اللہ لی دلے دے ما اللہ ندے لی دلے عیسیٰ علیہ السلام پوری راشا یو پیغمبر دانشی ویلے چی ما اللہ لی دلے دے یو دو مدینی منوری جانان دے چی سرور کرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رأیت ربی فی احسن صورت ما اللہ رضو جلال پیو خست صورت کی لی دلے دے مونگا ویو کنا لا الہ الا اللہ پدی علماء پوئیگی کلچے دلان رستو نکر ذکر شی مبنی بر فتحوی کلچ دلان رستو اسم ذکر شی او مبنی بر فتحوی و نکروی دالائے نفی جنس تے سمانا چھ لا الہ نشت دے نمی معبود نشت دے نمی معبود نشتا الا اللہ سوا دا اللہ نا دا وستاسو دا ٹولو دا ټول په دې عقیده ولاړې چې نشته دی لایق د عبادت سوا د چانا د یو الله نه او کوئی سړی در راغو چې ما ته خدای وښایي ما ته الله وښایي چې زه په ایمان راوړم بیا به څه کې او چې د موسی علیه السلام په شان په قوم واوړې چې لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرة چې موږ تر هغې پورې په ته ایمان نه راوړو چې تر څو پورې موږ خپل رب نو دا رب لا یزال دومره ورکوټې ذات دی دا استاد ملک وزیر اعظم کو نه دی چې واړه دې ویني او غټ دې ویني اخو دا بادشاہان او بادشاہ دی هغه شاعر وای
زدی دا دنیا پا خکلو باندے وسما خکلی دی پیدا کا مولا تب سمرا خکلی پا دی ارمان بانے قرآن کریم کہ رب العزال جل جلالو دا موسیٰ علیہ السلام اغا سوال مخامخ کرے دی دا اغی منظر کشی کرے دا کہ ربی ارینی انظر الیکا رب العزال زستا طرف تگورما رب فرمائے لن ترانی دا لن چه کل پا فعل مضارع داخل شی دو خبر تر مرگ پورے دا چه تر سو تجوندے تو معنی شکلی دے تر سو پور چه دنیا کے ساخلی تو معنی شکلی دے زمان پا خبر پوچھے لم چه پا فعل مضارع داخل شی معنی نفی دا ماضی توڑی چه لم ما پہ داخل شی تر متکلم پوری خبر دا مخی امیشتہ دے زمان پا خبر بارے پوری شوئے دا متکلم پوری خبر دا لن ترانی اے موسیٰ علیہ السلام چه ترسو پوری تب دنیا ساخلی تمانی شلی دے یو انسان دے چاگا بماوینی چاگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مولا کریم جل جلالہ تو فرمائل اے زمان کلیمہ دانشگن استاد دیدار نزد انکار کوما خوز دمرا خیستی ما کسی یو نظر پدغی غر ورواچو ما او دا غر پخبل حالت کے پاندش پد کی تغیر و تبدل ران گئے بیا بخیر دیتا تخبل جلوے اخکارکما فلما تجلى ربه للجبل کلچ مولا کریم جل جلالو پاک خربان جلو ورزولا جعله دکا وخر موسیٰ صعقا غرخ و ریزر زلال قرآن کریم کی رب فرمائی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله کہ ما قرآن ما پیغام نازل کرے واغا بدیارینا او دا چیزیں زری زری تلوے چی قرآن کی دمرا طاقت شد اللہ پر ذات کے بسمر زور وی نتم مانشی دی دے زردیر خیستائم علامہ اقبال سے لیے فلاسفر راگے علامہ اقبال سے پیویشی صاحب از ایمان روڑم پچھا روڑی پسرور کونین تاجدار حرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ویشی سنگا روڑی وی ما دا سرور کونین پسیرت باندے پیش دی کول پیش دی کو ما پیش دی دا کول چه ما دا سرور کونین پر ذات کے تنقید کاؤ دا حضور پر ذات میں تنقید دا پارا کول چه دا دا جون سٹڈی کم دا لائف سٹڈی کم او پاگی کی او خوک زیرہ پیدا کم لوی ما دا سرور کونین تاجدار حرم جون سٹڈی کاؤ ما چه وقت نو پا 63 سال زندگی کی سرور کونین یو لفظ دروغ ندی ویلی یو لفظ دروغ مچه دروغ ندی ویلی نو دا خبر رشتہ دا چه اللہ موجود دے دا اللہ ذات شتا دے دا خبر دا غمانل پکار دی لا الہ الا اللہ دعوہ کشار ایسار کی چتا اللہ لی دلے دے تو وہ جواب کیوں آیا کہ ما سر دلیل دے چاگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نو دا دی وجنا
اللہ رب الجلال فرمائی یا ایوہ النبیو اے زمان نبی نبی ویلی شی خبر ورکولو والا کائنات کے دا آدم علیہ السلام نراوال عیسیٰ علیہ السلام پوری اللہ یو دے آدم علیہ السلام تاسو اللہ لی دلے دے مال جبریل علیہ السلام وحی روڑے دا نوح علیہ السلام تاسو اللہ لی دلے دے نحنیم سوا کالا تبلیغ دے کو مال نوح علیہ السلام وحی مال جبریل علیہ السلام وحی روڑے دا ہر پیغمبر بدا جواب در کچھ ما رب لی دلے دے مالا جبریل علیہ السلام وحی روڑے دا اور چکل سرور کونین نتبوزو کی کہ یا رسول اللہ تاسو اللہ لی دلے دے حضور بجواب در کی کہ نور پیغمبرانو لے جبریل وحی روڑے دا ما جبریل پسدرت المنتہا کے پریخے دے زلا مکان تتل محرم ما پخپل لی دلے دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کلچ دا عقائد و جہان نوڑان دی موسیٰ علیہ السلام اللہ تا درخواستو که چیز تاوینم نو جلوہ پغرب ریوتو بے ہوشا موسیٰ علیہ السلام شو اور پلا مکان کی سرور کونین رب لازدار سارا مخامخ دے رب لازدار سارا مخامخ دے بغیر دے الہ العالمین دے ساتنا چے دا اللہ جل جلالہ ذات چھے دے دا غد پارا مکان نشتا دا اللہ دا ذات دا پارا مکان نشتا خبر بانے پوئے گئے نور چے سمر مخلوق دے دے با مکان لری مکان نہ بغیر دے یو سیکنڈ نشی پاتے کے دے چھت دا پاسا ناسی دا مکان دے کن دے او دا چھت دا مین دا لارو تخکت ازمکی لراغی نو خرابی گی کنا خرابی گی پس مکہ ناسی دا مکان دے خودی مکہ ناگہانا زلزل راغا او دا اسمکہ اچھاو دا لاندے او بو ترسی کنا رسی مال جواب را کوئے چھو بو کی پا کشتائی کے ناسی او کشتائی دا مین دا لرشوا او بو تخکت لارے بیام دا غر کے دو علامہ دا انسان بغیر دا مکان نہ نشی پاتے کے دے اور سرور کونین پا مخلوقاتو کے حق انسان دے اور حق مخلوق دے چے دے پلا مکان کی دخمل رسر ملو شوے دے پلا مکان کی دخمل رسر ملو شوے دے دا خبر دا دین خیستا خبر بلے نشتا چے دا اللہ دا وحدانیت پیغام دی مخلوق لروڑے دے دا دی وجہ نرا دے گلنو رئی زمونگو استاس مور بئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یو رضی دا مدینی منوری دا جانا سر تشریف فرمادا سوار کریم دا مدینی منوری جانان تا عرض گئی محبوبہ داسمان دستور عمرنی کئی بد چاوی عائشہ بی بی حضور نے تپوس کئی صلی اللہ علیہ وسلم چہ داسمان دستور عمرنی کئی بجی دچاوی آسی کتا سو نظر تپوسو کم یو سڑے در کے پاسو مچستانی کئی سمر دی پتہ و تشتا اکم چی در کی غلی پاسو دیتا پتہ و دی غگ نکی تاسو کی یو کست دا خپل نیکو پتہ شتا چی زمانے کئی سمر دی دا گناہون کو ورطا پتہ ہی کنا پتہ شتا دی چی گناہون سمر دی خود عمر اندازہ لگی چی نیکی کمی دی گناہون دیر دی دا سیدہ خدا استاد قانون نلو گیشم تا سمر لوی بادشاہ رب العزال فرمائی انسان چی دا انسان کو دیر کمزور ہے دیکھا نا ان الانسان لربه لکنود بے شک انسان چی دے دا خپل رب دیر ناشکر دے قرآن کریم کی رب فرمائی وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ اور دے پر خپل ناشکری بانے گواہ دے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ
البته د دنیا په محبت کې سم لکه د فولاد په شان دي سخت دی د دنیا په محبت کې د فولاد په شان دي سخت د رب نه شکر دی ما ته د خپلو نیکو پته نه لګي نو ستا د نیکو نه زه څه خبر یم تاسو په دې مجلس کې زما خبر بلغو دي په مزه مزه خو تاسو به پوهیږم چې اوس منډې ته په ټکي پوه نه شي نو څه خوند وکړو اوس ما په دې پوهېږه چې تا ته د خپلې بیبي نیکی نه دی معلوم بیبي ته د خاوند نیکی نه دی معلوم رور ته د رور نه هغه رور پرې د خپلې نیکی ته نه دی معلوم او عایشه به یې تپوس کې حضور مبارک نه تپوس کې چې محبوبه د اسمان د ستورو عمره نیکی د چا دي د مدینه منورې جانان جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس گئی محبوبہ داسمان دستور عمرنی کئی دچادی سرور کونین محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم و تو فرمائل داسمان دستور عمرنی قید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی داسمان دستور عمرنی قید شادی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اسی خبر تاستو کم داسمان دستور شمار کچرت یو ستوره د عمر فاروق د نیکون زیات وی نو به خود حضور مبارک خبره کړي صداقت نشته کنه او که چرته یو ستوره د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د نیکون کم وی بیا د حضور مبارک په خبره کې خو صداقت نشته کنه قربان د مدینه منورې د جانان نشما علماء فرمائی دا حضور دی علم تو گورا چه سرور کونین پس مکبانی پس صحابوں کی دہاغ صحابی انتخاب کئی چه داغنی کئی داسمان دستور ننیو وکمدو نزیات دا ایرے پاسمان و تا دستور شمار معلوم دے او پس مکو و تا دا صحابی نے کئی معلومی دی دیتے ویلشی خبر ورکولو والا سنگ خبر ورک نو عائشہ بی بی داسی لکی داسی خفا غنتی شوا داسی لگنتی طبیعت بانی بوجھ غنتی راغے نو حضور مبارک و تو فرمائش عائشی بی بی تو ولی داسی خفا غنتی شوی وی محبوبہ مانوی کدا ماں بابا جی با یاد کے والدی محترم با میں یاد کے نظر با خوشحال شم وی عائشی بی بی داولا دا عمر فاروق نی کئی زالکم آلری خدا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نی کئی ساد بابا جان نے کو تنرسی تاجدار حرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وشدا کل جنتیان جنتونو تزی پا جنتونو جی دروازے لگی دلی دی لکه څنګه چې سړی جمعات ته داسې کور خو نشته چې د هغې دروازه بني نو د جنت اته دروازې دي د جنت څو دروازې دي جی اته دروازې دي د مدینه منورې جانان فرمای کله چې جنتیان جنت ته داخليږي نو چې چارو جی ډیرې نیولې د باب الریان داخليږي چې چا جهاد کړي دا په باب الجهاد داخليږي ها زما په خبره پوهیږي چې چا د الله ذکر ډیر کړي د په باب الذاکرین داخليږي بل دروازه باندې بنځي انسان خو عمل کوي کنه روزي ډیرې نیولې دي منځونه کم دي روزي په میا کال کې یو میاشت دي داسې خلاص ته چې کال 12 میاشتې روزه نیسي اور ورځ په کې دمو کې د سلو ورځې دمو کې بیا روزو تلان دی دا څه ده کنه دا
نو کدا روجی پی غالب راغی په باب الریان به داخليږي. عقائد جهان فرمایل وې زما په صحابو کې داسې یو صحابي دی چې د کله جنت ته مخامخ کیږي نو د ته اته واړه دروازې आवाज کې چې دې طرف ته راځه یو کرته بیا سبحان الله وای دې چې کله جنت ته مخامخ کیږي نو د جنت هر یو دروازه با هغه بده تاوا کې چې صاحب دې غواړه شاه دا قدم زما په دې درشل کېدا. نو صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ فرمای محبوبا چې دغه بختور بسو کی سبحان الله ته دغه خلکو دی عاجزی ته خو ګوره کنه یار چې محبوبا دغه بختور بسو کی حضور تو فرمایل انت یا صدیق سبحان الله زما په امت کې ته هغه صحابي چې کله جنت ته مخامخ کېږي هر دروازه بستا ارمان کوي سبحان الله. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ شام ته تللی د عرب دغه طرف ته د تجارت لارې دغه وی شام ته بتلل یمن ته شام ته په خبره باندې پوهیږي دا د عربو د تجارت مراکزو دا دین اسلام چې پټول نړۍ کې خور شوی دی کنه دا د صحابه او د تجارت او د غي د هجرت او د غي د سفر او د غي د حل او زل په وجوانه ګوري په خور کې چې اصحاب بابا وته ویل شي دا صحابه دي ګوري اصحاب چې کوم دي دا د صحابي جمع ده خبره باندې پوهیږي کنه پوهیږي دا تر دې پر دا خلک راغلي دي داخله یادې په مزار شریف کې مزار شریف وته وي په دې باندې ډېر علماء دا مکمل او په یقین سره خبر کې چې دا شیر خدا رضی الله تعالی عنہ ده په دې علاقو دا راخوار شي دي د باجوړ ته چې دانه دي هرنګ بارنګ ته سړې وړي دلته یو صاحب قبر دی د وسوسو دلته غازی پیغمبر وته وي تر دې پورې پیغمبران راغلي دي نما په خبره پوهیږي دا د دین اسلام دا خواږي خواخوار کړی دي. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ شام تلاړو دوران سفر دی اور دی دشت او شپې پټیم قسم لاس توسترګي ورلی چسترګي ورغه خوب یولید الله دې زم خوبونه خسته کی امين الله دې زم خوبونه خسته کی. اس یو خبر تاسو ته کوم تاسو چې ته خوب لیدلې چې زړی سپی جوړ شوی ما ته ګولونه لګي دا د خوب چې ته لیدلې دي مال جواب راکړي ولی دا خوبونه بسپایي ویني دا خوب بسو ویني دا بسپایي ویني ګوره ډرایور سره چې ودي شریه په خوب کې اثر څه ویني د بغاړې شلې مال ته بوزو ته مولانا سے په هغه رب یقین وکړي بیګامي خوب لیدلې نه په خوب کې ناس جمعه کې تقریر کوم داګه نوړانی بلش په باندې دا یو پرو نه شپه وایو داګه نه په بلش په مې هو ولیدو هم یو په جمعه کې ناسم تقریر مې کوم زموږ مشغله ده ډرایور سره په خوب کې گاڑی چلای مولانا سے په خوب کې چې څوک مقرر هغه تقریر کو چې